د لوی اختر په رانږدې کېدو د میدان وردګ ولایت خیاطان او رخت پلورونکي له خپلو کارونو خوښ دي. دوی وایي چې د نورو ورځو په پرتله یې کارونه ډیر ښه شوي. اختر مخه ده، خلک ډیر کالي راوړي، ډیزایندار دي پکې، ساده دي پکې، او موږ هم ډیر ښه کار روان ده. دغه اختر کې د لوی اختر سیزن چې نظر له نورو کالو سره پرتله په دې کې و چې دغه کې د یونیفورم د مکتبو او په دغه کې فروشات د موږ له ښه و نظر، نو دغه کې انشاءالله له وړکي اختر هم انشاءالله فروشات ښه او رختونه مردانه د خاص یونیفورم زیات ووتل. خیاطان وایي چې د دې ولایت اوسیدونکي اوس د ساده جامو پر ځای تر ډیره بیلابیل ډوله ډیزاینونه کالي ګنډي. ترڅنګ یې خولۍ، لونګۍ او عطر هم په دې ورځو کې په ښه ډول پلورل کیږي. د دې ولایت خلک زیاتره ډیزاینونه دي، قاسمي غاړې دي، دغه شی د ما په شان ته عربي غاړې دي، زیاتره پکې همدغه هغې دي، ابوجرۍ ترخیص پکې زیات دي، ترخیصونه پکې زیات دي. اوس مهال خلک ساده ډیزاینونه نه خوښوي لکه ساده کالي چې تېر مهال وو. خلک چې دي بس بلبرس که خولۍ خلک خوښوي، لونګۍ هم خوښوي، واسکټونه خوښوي، عطر هر څه انشاءالله ولس خوښوي. د خپلې خوښې کسان راځي، د خپلې خوښې شیان اخلي. میدان وردګ چې یو کلتوري ولایت دی، اوسیدونکي اخترونه هم په رنګ رنګ عنعنو او خوښیو لمانځي.